د موبین صاحب د حسب تر مابین سی کمه لانجه جګړه روانه دغه تازه مرکه له تاسو سره شریکه کوم. موبین صاحب او حسب مخامخ په دې مرکه کې سره ملګری دي، څه سره وایي، کوم یو ملامت ده، کوم یو حقیقت وایي، راځي له تاسو سره شریکه کوم. پاچا صاحب زه یو وضاحت ورکوم. د ما دښمني او دوستي دا براله ده په نره ده. د ډار سړی نه یم، د ډار بچی نه یم، او د هیڅ چا په هیڅ چا باندې خپله دفاع هم نه کوم، او د هیڅ چا د سوري لاندې پټېږم هم نه. ما ته په طلوع تلویزیون کې له نن نه یو کال مخکې چې زه مکمل له تلویزیونونو نه بند سوی یم، ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر باندې خپله مور ژړولې ده. ما په هر اقدام کې د دې هیواد د یووالي په خاطر خپل بچي ژړولي دي. تکلیف مې تیر کړی ده، ته پې خبر یې، خو ما د یووالي په خاطر خپله خوله نه ده بنده کړې. پاچا صاحب دومره چغې که ما د خپل بزنس دپاره د خپل کار دپاره کړی وای، نن به زه که میلیاردر نه وای میلیونر به ومه. خو له دې وروسته یې کوم د ځان په خاطر یې کوم. یو پاکستانی جنرال پښتون د کوزې پښتونخوا د چارسدې د ډاکټر نجیب بد وایي، د اشرف غني بد وایي، حتی د کارمل بد وایي. په زرګونو اختلافات چې زه ورسره لرم، زه خپل قاتل بولم، خو زه پاکستاني ته وایم چې د نجیب د کور سپی د تا په جنرالانو نه ورکوم، د تا په وزیر اعظم نه ورکوم. دا د افغانیت تقاضا دا وه چې زه دا خبره وکم. د افغانیت دا تقاضا زه دا خبره وکم. بالمقابل یو بل افغان چې تر ما ډېر هوښیار، څو دکتراوې او څو پوهنتونونه تر شا پریښي، د همغه کوزې پښتونخوا د یو پاکستاني تر مخ ما ته پاکستانی وایي او هغه تر ما ښه افغان بولي. ما ته پاکستانی وایي، هغه تر ما ښه افغان بولي. بیا په ضمن کې د ما مشر ته وایي چې د تا مشر پاکستانی ده. یو چا چې خپل د بچي د وجود غوښې د افغانستان د ازادۍ په خاطر باندې ورکړي دي، قرباني یې ورکړې. د یو چا د رهبرۍ تر لاندې چې زرګونه ځوانانو د افغانستان د ازادۍ په خاطر او د غرب د امپراتورۍ د ماتولو په خاطر باندې مشري کړې ده او قرباني یې ورکړې، هغه ته د پاکستاني خطاب کوي او ما له خپلې برنامې نه کوزوي. بیا ټول هغه رټل شوي سپي چې ما خپل د پلار قاتل ته غدار ویلی دي، دا سړی پې راجګېږي، اکشن پې باندې اخلي. تا ټول عمر نه تنها دا چې زما ناموس، زما د مشرانو، د علماو، حتی د صحابهو توهین دې کړی ده، خو ما د یووالي په خاطر باندې خپل ملګري ته ویلي چې ته حق نه لرې، ته مفتي نه یې چې ته د ارتداد فتوا په چا باندې ورکې. حتی دې حد ته رسېدلی یم چې ما ته خلکو، ډېرو خلکو د مرګ اخطارونه چې ته د یو ملحد په لایف کې کینې او د ورورۍ او د صمیمیت خبرې کوې. زه په افغانستان کې یم، زه په غرب کې نه یم ناست. دلته په معمولي خبره په خلکو باندې مور بوره کیږي، په معمولي خبره در باندې ښځه کونډه کیږي، په معمولي خبره در باندې بچیان یتیمانوي. خو دا سینه ما دومره پراخه نیولې وه چې ما علنا لیده چې او چاک د صحابهو توهین کوه، ما یې دفاع کړې چې نه مه کوه. نن هغه سړی د چارسدي د غټو وریژو بسنسمین ته تر ما ښه افغان وایي، ولې چې د اسلام او د افغانیت تخریب کوي. دا هغه څوک دي چې د سی آی او د آی سای روزل شوي سپي دي. د ما خبرې خیر ده واوره، زه کوزیږم، بیا تاسو قضاوت وکئ. ما 10 کاله
باچا خاني ته 50 کاله اتڼ کړی څڼې مې اچولې دي نن د باچا خان مسای د عیسی په غېږه کې پروت داسې سینټ په یو چوکۍ باندې هر څه خرڅ کړه بېشک ما اچکزي ته دغسې بې ضمیرو خلکو زما افغانان 50 کاله اتڼونو کې څڼې ورته اچولې دي زنده‌باد او د مرده‌باد نارې را باندې وهلي د لر او د بر نارې را باندې وهلي دغه سیکولر فکره پښتنو افغانانو هغه بله ورځ ویلي چې پېښور د افغانستان خاوره نه ده زه علنا وایم چې په وجود کې مې روح وي تیکه تیکه او پرچه پرچه شم په والله که له خپلې خاورې نه تېر شم تنا دعوه یې نه لرم تنا دعوه یې نه لرم او هیڅ وخت ګل خان تش په نوم افغان سیکولر او ملحد دې ته نه پرېږدم چې زما کمونیست او خلقي مشر ته توهین وکړي او زما د پلار قاتل ده زما او د نجیب ځان ته معامله ده خو ته بیا راځې زم افغان نجیبم افغان د هغه ناموس عزت لري زه نه لرم هغه د افغانستان سړی ده زه نه یم حمزه تر ما ښه ځوان ده چې ټول عمر یې د 400 غټې وریجې وهلي دي یو مردود یو تښتېدلی یو سیکولر افغان راځي ما ته وایي دا تر تا ښه افغان ده زه خپل افغانیت اسلام خو بیخي او سیټ ته پرېږده په والله که د ډېرو خلکو په افغانیت او په اسلامیت باندې ورکم زه د زمریو د ګفټونو سړی نه یم تر پایه وګورئ دا مرکه زه د پیسو د راټولولو سړی نه یم زه دا فکر نه لرم چې زه به ځان ته بزنس وکم کنې کولی شم زه دا فکر نه کوم زه په یوازې سر مې هر چاته غېږه ورکړې د دې هېواد د علیا منافعو په خاطر چې څومره زه کړېدلی یم داسې زوی به مور رانه وړي چې وکړېږي هیڅ وخت مې دریغ نه ده کړی ظلم ته مې ظلم ویلی جنایت ته مې جنایت ویلی ما نه د کمونیزم د جنایت پرده باید څوک دفاع وکړي نه د طالب او نه د مجاهد باید حق وویل شي دغه کمونیستانو چې د داود نظام ړنګ کړ دغه مجاهدینو چې کابل په کنډواله بدل کړ دغه امریکان راغله 20 کاله د نجیب پلویانو ته وایم نجیب د غرب په خلاف باندې جګړه کوله دا د نجیب نعره وه نن یو څوک راجګیږي په غرب کې ناست د نجیب دفاع کوي دا منطق ده د لیلن طرفداران غرب خپل دښمن باله نن په غرب کې ناست د لیلن دفاع کوي غندي تاسو خو خپل دریځ معلوم کوئ کم از کم کوم موقف چې د ډاکټر نجیب په هغه موقف کې ودرېږه هغه د غرب دښمنو ته د غرب په غېږه کې ناستې سوسیالې خورې نجیب په مسکو کې تعلیم کوي ته په امریکا کې کوي نجیب جګړه د امریکا او د روسانو بلله ته وایي چې نه د دغه سیکولر فکرو په خلاف باندې مې د پاڅون اعلان کړی ده ژمنه مې کړې ده عهد مې کړی ده تر ننه پورې په ټکر کې نه در سره واقع کېدلم له نن نه وروسته دی قسم په خدای چې له ژبې ژوړند نه کومه د تا زوی به یم خلاص موبین صاحب ډېره مهرباني موبین صاحب موږ خو دا خپرونه داسې جوړه کړې ده چې د یو اوس نو ودرېږه پاچا صاحب ونه پاچا صاحب دا زما په حق کې به بیا ډېر غټ جفا کې ما واورېدلې پوره 15 دقیقې زه غوږ وم اوس باید تاسو یې حسیب خبره ګورئ موږ دا خپرونه دې دپاره نه وه جوړه کړې چې دلته راشو موږ یو بل باندې ټاپې ولګو نه ټاپې نه لګوم زه کمال صاحب زه باید ځینې خبرې وکړم حمزه دا کمال موږ واورېدل خبرې ټولې کیسې مو واورېدلې پیغورونه باندې شروع وکړله زه چاته پیغورم نه ورکوم که زما یوه خبره د منطق نه یو ټکی خواته و زه د ببولالو سړی نه یم دغه کوم کیسې چې ما واورېدلې دا موږ 2000 دپې اورېدلي او نور زیاتې تکراري سوي دي راځم لومړۍ خبرې ته چې د مسکو او د امریکا پیغورونه که چاته ورکوئ له پنجاب نه دا پیغور ډېر ښه ده
که ته په امریکا کې زما دپاره دا پیغور راکړې چې زه په امریکا کې یم، دا د هغه پیغور ډېر ښه ده چې په پنجاب کې د کرنیل امام لاندې زه پروت یم، د آصف منیر تر لاندې زه پروت یم، د هغه نه د امریکا ډېره ښه ده، ځکه همدغه امریکا 80 میلیونه ډالر خیرات اوس هم لیږم د امریکا افغانستان ته. پاکستان مشران وتښتېدل د سکوت نه بعد. اخوندزاده تا خپله ګوره تا د خبرو تا خبرې کول ما چې څوک په خبرو کې نه راولېږي. مبین صاحب خبرې کولې څوک په خبرو کې راونه بخښنه دی، تاسو خپل خبرې دوام ورکړئ. مهرباني وکړئ. او دا بم باید تاسو زده کړئ چې یو څوک کله غږېږي باید ورته غوږ ونیول سي. اوس کاموال صاحب دلته یو هر زه اساسي خبرې کوم، دغه قصې نورې تکراري نه کوم چې دا کوم پیغورونه در کړل او وایي چې ژبې نه دې ځوړندوم، ژبې نه چې د کوم ځای درته خوند درکړي هغې ځینې هم ځوړند کړه. خو راځو په حقایقو غږېږو. په افغانستان کې اوس فی الحال پر دې باندې موږ کله به غږېدلي یاستو فی الحال دغه اوس چې ملا صاحب محمد عمر دې څه کړي دي، خو ته راته هر ورځ راځې د ډاکټر صاحب نجیب پړه باندې غږېږي. خو که چېرته په تاریخ باندې غږېږو، زه به درته اوس راوړم چې ملا صاحب محمد عمر په خپله څومره علم کړی و، څومره عصري زده کړې کړې وې، دا څه کاره و، د سیاست کې څومره رول درلوده او دا څه ټول شخصیت یې بیا تر سوال لاندې درته بیایم. خو زه در سره هغه نه کوم. زه راځم په ایډیالوژي در سره غږېږم چې د افغانستان دغه بدبختیو نه موږ ووځو. 3.5 کاله کېږي په افغانستان کې ښوونځي تړل شوي دي. زه دا ښوونځي غواړم، لولې ورځې مې غوښتي، نن یم غواړم، سبا یم غواړم، او د طالب په 1000 کالو کې زه ملاتړ نسم کولی او په 1000 کالو کې ورته د افغان خطاب نسم کولی. دلته دا خبره وکړله کاموال صاحب د حمزه، وایي دا حمزه افغان نه دی. د افغانیت دپاره موږ یو خاص تعریف او یو فرموله لرو. جغرافیه منې کاموال صاحب چې دا چارسده د لوی افغانستان یوه برخه ده. بالکل دا افغانستان دی، مقبوضه افغانستان دی. دقیقا دا مقبوضه افغانستان ده، دا د افغانستان یوه برخه ده. دا خبره د مبین صاحب در سره واخله چې ته هغه ته د پاکستان او د پاکستاني لقب ورکړې. دویمه خبره د افغانیت د بل د همدغه تعریف لاندې موږ راځو بلې موضوع ته چې هغه فی الحال د ما درې رنګه بیرغ ده. حمزه یې مني، پی ټي ایم یې مني، مشر منظور پښتین یې مني او نور هم د کوز وطن ټول ځوانان یې مني، خو ته یې نه مني. ملا صاحب هیبت الله خو نه مني، طالبان یې نه مني. اوس ته ما ته وایي چې څوک ډېر پاکستانی ده، پنجابی ده او څوک نه ده. ولې د فرمول یو د افغانیت تعریف لاندې موږ نه غږېږو؟ غازي امان الله خان د کوز وطن خلک ټول هغه ته غازي وایي. تاسو ورسئ د ګیلمن جانان دا اوس هم شعرونه واورئ، هغه ته په کوم ډول باندې هغه د غازي خطاب کړی. د کوز وطن خلک د ما ټول د بر وطن مشرانو ته د غازي او د قهرمان او د اتل خطاب کوي. خو همدا طالب نن په افغانستان کې ناست، نه در سره باچا خان مني، نه در سره غازي امان الله خان مني، نه در سره ډاکټر صاحب نجیب مني، یو مشر هم در سره نه مني او نه در سره بیرغ مني. اوس ډېر افغان یې که حمزه ډېر افغان دی. ګوره که د افغانیت دپاره کوم تعریف تاسو هم افغان دی که نه دی؟ مولانا فضل الرحمن درته زه وایم، ګورئ قاریه بدر او د مولوي فضل الرحمن خبره به هم وکړي. دا ادب تاسو زده کړئ چې یو څوک غږېږي هغه په خبرو کې ونه دانګئ. نه خیر، یعنې بې ادبي خو دغه د تاسو دویم ځل چې کوئ، دغه شی ما د تاسو په خبرو کې وکړله. د خبرو تسلسل ولې د یو انسان ماتوئ؟ حسیب صاحب خبره وتړه 25 دقیقې مې خبرې اورېدلې ده، دا رقم نه کېږي. دا زما زه نه یم دلته مخاطب. د افغانستان 80 میلیونه ولس تر سوال لاندې د بوت. ملا صاحب محمد عمر 13 کاله تقریبا د طالبانو د حرکت او د بنسټ ایښودونکی ده. سپین بیرغ یې ورته انتخاب کړه د پنجاب په خوله باندې. نن ماته دا راځي د افغانیت دپاره دا تعریف جوړوي. خو زه چې د افغانستان د 100 کاله د تاریخ داوګیر یم، دلته زه غږېږم زه افغان یم، همدا افغان نه ده، دی افغان ده. ته مې مشران نه منې، زه یې منم، ته افغان یې، زه افغان نه یم. ما ته د وریژو د خوړلو پیغورونه ورکوې، یعنې چې دا کوم عقل او منطق مني؟ زه خو در سره دا به بولالې نه وایم چې تا غروره کله خپله د 20 کاله د جمهوریت په پاکستان کې تا هلته چپلکې خرڅولې، دا پیغور ما درته نه دی درکړی. په همدغه پاکستان کې ته نه ګوره کاموال صاحب، ما ته سوسیال خور ویلی سي. ګوره ما ته که ته سوسیال خور وایې، خو بیا دا خبرې مو که چې همغلته د پنجاب په خوله باندې زه به درته اوس دا ویډیو پلی کړم چې څوک پنجابی ده او څوک نه ده. واوره
واله موږ چې کما غږیږو احساسات ثبوت کېږي خپلې خبرو ته دي د نور کم دا تکراري خبرې لونګینه درې کاله مسلسل کوي راشه خپلې خبرې ختمې کړه چې دغه لونګین تا خلک ناست یو کار یو هره ښایسته دوه کار ورځ تاسو کنټروورشل خبرو کې بحثونه کوئ جنجال دوستانو دا مرکه پر مابین باندې کټ کړ شوی ده، انشاءالله بله حصه هم پیدا کوم له تاسو سره شریکه کوم. اصل په موضوع باندې تاسو خبر یاست چې د مبین و د حاسب تر مابین کومه لانجه ده. زه به د حاسب خبرو ته راسم. یقیني که حاسب په بیرغ باندې یو کس ته افغان وایي چې دی بیرغ مني، دی پوهنتونونه خلاصول غواړي، دی د افغانستان جغرافیه مني، هر څه مني، هغه افغان د سینې مني، هغه نه د افغان. که په پاکستان کې وګورئ محمود خان اڅکزی دا ټول شان مني، هم د افغانستان ملي بیرغ مني درې رنګه، هم غواړي چې په افغانستان کې مکتبونه د نجونو خلاص شي، هم په افغانستان کې اساسي قانون غواړي، او هم د افغانستان امنیت غواړي، او هم په افغانستان کې هر هغه څه غواړي چې نور افغانان یې غواړي. خو دوی هغه ته د ګل خان لقب ورکوي، افغان یې نه بولي. نو دا د دا خبره تر سوال لاندې سو چې دی وایي حمزه سیده بیرغ مني پلان مني پلان مني، نو ځکه چې افغان ده. دغه سره ولاړ سه د مولانا فضل الرحمن په پارټي کې ډیر داسې کسان سته، ډیر خلک سته، هغه دا هر څه مني، خو دوی هغه ته افغان نه وایي، هغه ورته هم افغان دی نه وایي، هغه ته ګل خان وایي. په څه خاطر؟ چې هغه د طالبانو ملاتړ کوي. په اسان الفاظو به درته ووایم، په اسان الفاظو، که سبا د پاکستان آرمی چیف عاصم منیر د طالبانو خلاف کړل سي او ووایي چې د افغانستان بیرغ منم، دا دی ته افغان ده. که سبا د طالبانو هر هغه څوک خلاف سي، د طالبانو په خلاف باندې راپورته کړل سي، بس هغه افغانان دي. که څوک د طالب سب ته تلی، هغه افغان نه ده، هغه پاکستانی ده، هغه بیا د ګل خان هر څه بولي. ولې نو خو ورته وګورئ که چیرې په دغه باندې افغان د ده له خبرو په دې سره افغان څوک ثابتېدی، نو د مولانا په پارټي کې داسې ډېر خلک شته. دغسې په پاکستان کې نور ګوندونه، عمران خان ګوره، عمران خان په افغانستان کې هر هغه څه غواړي چې نور افغانان یې غواړي، لیکن دوی تر اوسه داسې نه دغه څه کوي چې افغان ورته ووایي، بلکې هغه د کوروداني اعلان وایي، شکریه یې نه ادا کوي چې یاره عمران خان ډېرې ښې خبرې کړي دي، بلکې تنقید هم پر عمران خان باندې کوي. او بلې خبرې ته دی راځي، مثلا لکه د موبین صاحب دا یوه خبره دی کوي، موبین صاحب ته وایي چې ته په پاکستان کې اوسېدې، تا خپله ویلي دي چې پاکستان ما دوم کور ده. موبین صاحب اوس هم وایي، په تیر لیف کې هم ویلي، په نورو لیفونو کې هم ویلي چې ما دا خبره کړې، ما تجاوز کړی، زه پر دې خبره معافي غواړم، معذرت غواړم، بخښنه غواړم، ما بد کړي، ما بد ویلي، زه له دې خبرې څخه انکار کوم، دا نه کوم. یعنی زه دا رقم نه وایم، که ما ویلي دي چې پاکستان ما دوهم کور ده، ما بده خبر کړې ده، له هغې خبرې څخه زه بیرته فرشا کېږم. بله خبرې ته راځو. اصل خبره، اصل مقصد د حاسب دا ده، مثلا که د طالب په ملاتړ کې ودرېدې ته پاکستانی، او که د طالب په مقابل کې ودرېدلې بیا ته اول لمبر افغان یې. محمود خان اڅکزی اوس هم یې څه غواړي، داسې په ډیرو جلسو کې دوی ویلي چې د افغانستان اوس حکومت چې ده په امن کې ماشاءالله بدیل نه لري، بس چې موږ دغه قبول ده، موږ ته منظور ده، بیا دوباره جګړه موږ نه غواړو، دغه حکومت ته بس سوکه سوکه به مخ ته ځي، الله مهربانه چې افغانستان به جوړ کړي سي. پر دغه یوه خبره باندې دی ګل خان بولي، وایي تا ولې د طالبانو ملاتړ وکوي. نو د دوی په نیز باندې، د دوی په نیت باندې چې کم کس د طالبانو ملاتړ وي، د طالبانو او صفت بیانوي، یا اوس د افغانستان پرمختګ بیانوي، هغه د دوی په نیت باندې هغه ګل خان دا نور افغانیان لونګین ګوري. په تیر جمهوریت کې هم وو، اوس د طالبانو ملاتړ کوي، دغسې باچا کموال ده، دغسې رحیم صدیقي ده، هغو ته دا معلومه ده چې بیا جنګ موږ نه غواړو. نو ته چې خپل اختلافات خپل ځان ته ځې، هغه بل ځان ته، نو څنګه افغانستان جوړ شي؟ کرزی ګوري، هوښیار سړی و، راغی له طالبانو سره وګرځېدی، و فاتحې ته د خلیل الرحمن حقاني ورلی، دا حسب ځواک دومره نیوکې ورباندې وکړي چې ته ولې ورځې، دا خو د موږ دښمنان دي. نو ښه ته چې هغه د ځان دښمن بولي او سبا کېنې چې تا ته یو تکلیف در ورسېږي، نقصان ولې طالبان د ما په حق کې نه غږ نه پورته کوي، ولې طالبان له ما سره خواخوږي نه کوي؟ نو چې ته هغه د ځان دښمن بولې، هغه پاکستانیان بولې، نو بیا ته څنګه له پاکستاني څخه خواخوږي غواړې؟ ته څنګه له پاکستاني څخه د ښو توقع لرې؟ ته څنګه له خپل دښمن څخه د ښو د امید د توقع کوي چې هغه به د ما مرسته او د ما کومک وکړي؟ نو اصل مقصد می دا و، دا نفرتونه باید نور ختم کړل شي. هغه خلک چې بیا افغانستان خرابول غواړي،
تاسو یې تر ما ښه پیژنئ. هغه خلک چې بیا نفرت ته لمن وهي، چې جګړو ته لمن وهي، هغه خلک باید ورټل شي، د هغو خلکو په خوله باندې ونه کړل شي. هغه خلک باید د هغو خلکو تر شا باید هېڅوک هم ونه درېږي. د یوه حمزه په سر باندې، د یوه حمزه ګوري فی الحال حمزه هر څه د پاکستان، هر څه کور، قوم، قبیله، هر څه له پاکستان سره تړلي دي، هر څه هغه دي. نو دی ته راولاړېږي د یوه حمزه پر سر باندې په خپل مابینځ کې چې دواړه افغانیان یاست. والله ستا هم دا یقین ده چې اصل افغان ته یې جنرال مبین ده، والله د جنرال مبین دا یقین ده چې اصل افغان چې د حسیب ده. خو د یوه هغه کس باندې چې په ظاهره باندې دی وایي زه افغان یم، والله اعلم چې دا که نه ده چې د پاکستان څخه تعلق لري. د هغه پر سر باندې تاسو په خپل مابینځ کې بې اتفاقي، نفرتونه، جګړې رامنځته کوئ چې دغه جګړه به د تر ډېره حده مثلا دې حالت ته ورسېږي چې د حسیب چې کوم مینوال د موبین ته به بد رد وایي، د موبین چې کوم مینوال د حسیب ته به بد رد وایي، نو د دې تر مابینځ به بیا هم نفرتونه، جګړې رامنځته شي. حسیب و د موبین تر مابینځ تاسو لایفونه وګورئ، ډېر په خوندور الفاظو سره، په ډېر خوندور انداز سره دا لایفونه کېدل، بحثونه، مرکې، یو بل ته توهین نه و. خو کله چې دوهم، دریم اجنبي سړی مابینځ ته راغی، د دې تر مابینځ نفرتونه هم زیات کو، بې اتفاقي هم ختمه کړله او بې اتفاقي هم زیاته کړه، اتفاق یې هم ختم کړی. نو کوشش وکړئ د دا رنګه خلکو مخه ونیسئ چې هغه له خارج څخه د خپل افغانانو تر مابینځ نفرتونه پیدا کوي.